علیکم څنګه یاست جوړ یاست کړه چې په خیر زه احمد یم بایومیکس چینل ته وخت منظر ځای کو چې زه ډایرکټ پر سبجیکټ باندې سبجیکټ د چی سره تعلق لري هیماټولوژي سره تعلق لري هیمومین بلډ لوجمن سټډي صحیح ده چینل هم د سره سبسکرایب نو نن سبجیکټ چې دی هغه اکیوټ مایلایډ لوکیمیا ده صحیح ده اکیوټ مایلایډ لوکیمیا اکیوټ مایلایډ لوکیمیا چې دا یو قسم کینسر ته وایي صحیح د وینې کینسر ته وایي وینه کې بیا قسم راځي هر وینه راځي پکې نو زه به تاسو ته پلا دې لغات سم سر د خلاص کوم صحیح ده اکیوټ لفظ چې دی اکیوټ لفظ چا شي سره رالی دغه مطلب دا دی چې یعنی شارټ ټایم لږ وخت کېږي چې لګېدلی دی یا شی دی یا کار دی یا فاسټ ډېر ژر په جسم کې تلل اور نوی صحیح ده نوی دا جمله وګوره نوی دلته وګوره دا نوی اور دوم چې دی لوکیمیا و کینسر ته وایي کېږي صحیح ده د وینې کینسر ته وایي کېږي دا دوه لفظ دي لوکس مین سپینه وینه او هیمامین سره وینه صحیح ده دوه لفظ دی دا یو ټرمز دی کینسر ته وایي کېږي مایلایډ یو ټایپ دی د سپینې وینې حجره ده صحیح ده اوس دلته لاندې د خپله سر په خلاصېږي اور دا چې دی د د مایلایډ باندې مې یو بله ویډیو هم جوړه کړې ده هغه سټیم سیلز چې وایي په هغه کې د ګرده سر خلاصېږي صحیح ده دلته دې هم سر خلاصېږي هلته دې هم اوس دا شو د دې ډیفینیشن به درته وایم اکیوټ مایلایډ AML is a fast growing form of cancer of the blood and bone marrow یعنې دا داسې یو کینسر دی چې په وینې کې ډېر ژر پرمختګ کوي په بون میرو یعنې په مغزو کې کوم چې هډوکي نه دی هډوکي چې موږ ورته وایو یو قسم هډوکي چې داسې هډوکي چې یو نږدې سم تصویر درته ولیکم داسې یو قسم هډوکی دی فیمر ورته وایي په دا هډوکي کې مغزه کې دننه دا مغزه چې دی دغه شی صحیح ده نو اوس به پلس سر په خلاص کړو چې دا مایلایډ کوم سیل دی او لیمفوایډز مایلایډ دا چې کله هیموټوپایوټیک سیلز ته ولاړ شي سټیم سیلز ته ولاړ شي نو هغه پر دوه باندې تقسیمیږي یو پر سټیم سیل باندې تقسیمیږي او په مایلایډ باندې تقسیمیږي نو دا تقسیم چې دی دې ته یو بل شی هم وایي کېږي صحیح ده also called blast یا blast هم ورته وایي کېږي یا پریکوسره ورته وایي کېږي دا وخت کې نو پاره چې دی موږ دوی نشو پېژندلی صحیح ده دا وخت کې نه دی چې یار دا کوم مایلایډ دی یا کوم لیمفوایډ دی سوري دغه چې کوم سټیم سیل چې په دوه تقسیم شي لیمفوایډ دی یو مایلایډ دی نو لیمفوایډ خپل ځان ته سبجیکټ لري او مایلایډ خپل ځان ته سبجیکټ لري صحیح نو نن پر مایلایډ دی مایلایډ بیا پر څلور قسم نور الیمنټ باندې تقسیمیږي چې سره وینه مونوسایډ کوم چې دانېدار سلي او پلاټلیټ پر دغه الیمنټ باندې تقسیمیږي نو بعض اوقات د سیستم کې کینسر چې راشي یعنې د حالات چې راشي نو په هغه وخت کې دوی د سیل را روان شي په دا وینې کې نو دی چې دی د وخت سره میچور کېږي بالغه کېږي نو سم اربیسیانې سم وینې راځي نو په یو وخت چې کله دلته اکیوټ مایلایډ لوکیمیا وشي یعنې کینسر وشي په هغه وخت کې ته دوی مختلف نشي سره بدلولی یعنې دوی سره نشي پېژندلی چې یار دا څه شی را روان دی لیمفوایډ را روان دی مایلایډ روان دی میګا کورسایډ روان دی او بیخي ډېر را روان دي په وینه کې صحیح ده نو دی میچوره سوی نه یي خپل حالات نه یي راغلی خپل حالات هغه بغیر خراب دغې کې را روانې سي نو دې ته ان میچور وایي نو ډیپریشنس یې نشي کولی ډیفرنټ یې نه شي کولی مختلفه یې نشي کولی چې یار دا کوم شی دی دوی یا خپل پروډکشن بند کړي سم پروډکشن نشي راتلی یا را روان وي دونه ډېر را روان وي چې بیخي تولید یې بیخي ډېر یې چې هغه ته یا زیات یا لږ را روان وي یا بیخي مایلایډ د دې تولید بیخي ډېر وي یعنې راتلل یا پروډکټ چې دی زیات را روان وي نو هغسې حالت ته بیا اکیوټ مایلایډ وایي صحیح ده نو چې اوس بیا یو بله خبره په دې کې هم داسې ده چې یاره په داسې حالات کې بیا چې دی راشي سړی نشي پېژندلی که دا لیمفوایډ دی AML دی او که ALL دی یعنی AL اکیوټ لیکیمیا ده او که مایلایډ دی صحیح ده د دې لپاره لاندې اوس نور چا نه هم زه سر در خلاصوم صحیح ده
نو اوس په بون میرو کې د بلاست یعنې کوم میچور چې دی میچور سیل چې دی هغه د 1.0 پورې نارملي په هډوکو کې مغزو کې صحیح ده. نو دا بعض اوقات دونه چې 20% پشکې را روان دي 20% یو دوه بیخي ډېر فرق وي سره 20% زیات را روان دي. نو دا به موږ څنګه معلوموو چې یاره دا کوم بلاست را روان دی کوم سیل را روان دی صحیح ده. یعنی که دا اکیوټ لیکومیا ده او AML دی چیش دی نو یعنی د دې خپل مختلف قسم دغه راځي مختلف قسم علاج راځي مختلف قسم دای ده ښه. نو موږ به دغه دپاره بیا یو قسم سټینینګ ورته وایو او یا لاک آف مارکر یعنی پر ده باندې یو سرفیس چې پراته وي هغه به ګورو صحیح ده. سرفیس اول ور راځي سرفیس په اول نمبر کې چې دی لیمفوسایټ چې دی هغه خپل ځان ته شان لري صحیح ده. نیوکلیر سټینینګ چې وکړې نیوکلیر سټینینګ په هغه کې اول وار TAT یو کم DNA پلیمریز دی چین ریاکشن دی انزایم دی صحیح ده هغه پشکې پیدا کېږي هغه پشکې سټین شي هغه په چیش کې خالي په بلاست دغه کې په بلاست حالات کې په سایټ حالات کې نه وي حجره ته چې ورسېږي هغه حالات کې بیا نه وي او مایلایډ کې نشته صحیح ده. په مایلایډ کې نو په مایلایډ کې په دغه یو قسم باندې موږ دی سره دغه کولی شو په سره پېژندای شو چې یاره دا داسې دی. په نور قسم باندې هم پېژندای شو د راډ په ذریعه باندې هغه مخته را روان وي. په مایلو بلاست کې به موږ څنګه پیدا کوو مایلو بلاست کې مین لفظ دی هغه مایلو پروکزي ډیز انزایم دی چې کوم راډ هم ورته ویل کېږي ایرورایډز په نامه باندې هغه مخته راځي د ښکاره کوم ایروراډ په نامه باندې معلومیږي. نو دا راډ په دې کې موجود وي په دې کې شته په دې کې مطلب پیدا شي په دې کې یې چې دا کوم د سایټوپلازمیک سټینینګ وکړي نو باره پشکې پیدا کېږي راډ پشکې پیدا کېږي په دې کې دا انزایم شته او په دې کې دا انزایم شته. نو دا ما په کوم بیس در وښول دا بایو کیمستري سایټو کیمستري باندې مې در وښول صحیح ده یو مخته روان شو. اوس نو په دې کې به دا CD9 دا ګرده به په یاد ساتئ صحیح دی ولې دا مارکر دی د امینوټي فارس دی داسې ښي درته. اوس راډ دا دی راډ وینې دا نور سیل دی مایلر سیل دی دا راډ دی صحیح ده. نو دا راډ داسې راډ پشکې راتلل شروع شي دا هغه ته بیا مایلر سیل وایي کېږي یا اکیوټ یا اکیوټ مایلایډ لیکومیا هم ورته وایي کېږي که په شرط په دې کې اب نارمالټي و یعنې په دې کې حالات خراب را روان یا زیات را روان دغسې مایلایډ هم ورته وایي کېږي صحیح چې راډ ورسره روان دي مایلایډز دې ته وایي کېږي مایلایډ سیل دې ته وایي کېږي صحیح ده مایلایډ سیل صحیح ده. نو دا اوس ګوره د خپل حالات لري فیلیک په نامه راډ چې دی هغه ته کېږي چې دانې پیدا کړي راډ پیدا کړي هغه وخت ته وایي کېږي چې د ایزروفیلیک دا ګوره یو سټیج کې نشته په بل سټیج کې را روان دی په بل سټیج کې لږ ورسره را روان دی صحیح ده. دا بیا بل دغه دی په دې کې بیا نشته صحیح ده. دا سپینه وینه د ګرنلیوز دانې دار سولې نو میچور حالات روان دي دلته اوس ګوره دانې هم پشکې رالې راډونه هم پشکې را روان دي صحیح ده. نو اوس داسې حالات څه وخت راځي داسې حالات هغه وخت راځي چې ستا سپینه وینه روانې لږیږي لوزوي مطلب روانې کمیږي او پلاټلیټ هم کمیږي بلیډینګ را روان وینه روانې او نیوټروفیل زیات یا کمیږي نو هغه حالات ته بیا ته دغه وایي کېږي صحیح ده لیکومیا وایي کېږي یعنې کویک ژر یو حالات راتلل په مابینځ کې ښه. او د دې خپل DNA کوډ چې دی DNA کوډ یې دا دی صحیح ده ټي یعنې 15 جینټیک کوډ صحیح ده. دا په یو کوچني ګروپ باندې سب ګروپ په یاد وساته سب ګروپ چې دی سب ګروپ دی په یو ګروپ باندې تقسیم کړی دی په یو سب ګروپ باندې په
په سب ګروپ یو کوچنی ګروپ ته وایي کېږي چې دا کوم اکیوټ لیوکیمیا چې ده اول وایي چې راځي سایټوجینیټیک ابنارمالیټیز یعنې کوم چې په جینیټکس کې ابنارمالیټي راځي یعنې د کوډینګ سم نه کوي سایټوکیمسټري کوم چې ما اوس درته وویل هغه انزایم را روانو انزایم نصف پکښې راځي یا پکښې راځي اور مارفولوجي بیس باندې امینو فینوټایپ یعنې سرفیس مارکر ایمون ته وایي فینوټایپ یعنې چې کوم چې ته خپله په سترګې لیدای شي جینیټیک ټایپ کوم چې جینیکي په جینیټیک کې ویني او یو کوم چې په فینوټایپ فزیکل علامات کې ویني مونوبلاست چې دی اوس په دې کې بیا یو بل شی هم راغلی چې دا اوس څلور پاتې دی لاندې راځي د دې نور او دا بل شی مونوبلاست چې دی هغه ته هم دې ته داسې وایي کېږي ایمل اکیوټ مونوسایټیک لیوکیمیا وایي کېږي یعنې میګا کیروس بلاستیک لیوکیمیا هم ورته وایي کېږي او ریټرو بلاست هم پکښې راتلی شي یعنې درې شیان څلور شیان مې دلته مخته درته وویل اوس په مارفولوجي بیس باندې به ګورو مارفولوجي بیس باندې راډ به پکښې کېږي راډ و شکل به لازمن پکښې کې راډ چې دی هغه صرف و صرف په مایلایډ کې موجود دی په بل مایلایډ کې شته په بل شي کې نشته صحیح په نورو کې نشته اوس سایټوکیمسټري چې ده سایټوکیمسټري چې ده راوبخلو مایلو پروکسیډیز چې دی هغه په ای ایل کې نشته په ایمل کې شته صحیح ده ای ایل چې دی اکیوټ لیمفوسایټیک لیوکیمیا ده صحیح ده پروکسیډیز چې دی په دې کې مطلب په ای ایل کې نشته په ای ایل کې اور په ای ایم ایل کې شته انزایم د ګوره کیمسټري په ذریعه باندې سودان بلیک سټین د یو قسم هم انزایم هم دی نو هغه په ای ایل کې نشته په ای ایم ایل کې پریزنټ په یو سټیج باندې راځي په وخت باندې مخته راتګ باندې اور نن سپیسیفیک اسټر ریز چې دی هغه په دغه کې نشته په ای ایم ایل کې اور په ای ایل ایل کې اور په ای ایم ایل کې شته اور टी 80 پلیمریز डी ان اے پلیمریز چې دغه په ای ایل کې شته پر اور ای ایم ایل کې نشته صحیح ده دا کوم کیمسټري بیس باندې چې دی تقسیم کې سره جنټیک کوډ چې مې دغه د نه راخېږي خالي مې د راخېږي د یعنې 15 ولس را روان دي اور ایمینو فینوټایپینګ چې ورته وایي هغه کوم چې سرفیس باندې مانو سیل د ښکاره کې مخته مال د سی ډي سی درې د ګرده به په یاد ساتي نو هغه دا دی سرفیس دا سی ډي ایچ ایل سی ډي یو سل ولس سی ډي یو سل دیارلس پر د ګلو باندې ویډیو جوړ شوی دا د ایمینوټي پارټس دي صحیح ده نور داسې خاص شی نشته ویډیو درسره لایک کړئ د بې څه کوچنی کوم سر په خلاصو صحیح دا د راډ په بیس باندې دا ګوره یو سټیم سیلز مې راخیستی دی د راډ پر بیس باندې دوی تقسیم کړي دي صحیح ده راډ په دا سره کې راډ راتلل صحیح ده یو راډ ویډیو درسره خوښ کړئ انډیوالانو سره شیر کړئ نو